سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني نن سهار وختي د ولایتي سفرونو په لړ کې د فاریاب مرکز میمنې ښار ته ورسید. د ولسمشر ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ښاغلی غني به په دې سفر کې د دغه ولایت له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. ویل کېږي ولسمشر به په دې سفر کې یو شمېر پروژې هم پرانیزي. د قطر د سولې بین الافغاني ناسته تر راتلونکو څو ورځو پورې وځنډول شوه. د پخلاینې د رهبرۍ عالي شورا په دویمه ناسته کې پریکړه شوې څو د قطر ناسته د اپریل پر 19 ترسره شي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال وایي افغان حکومت باید داسې مرکچي پلاوی وګماري چې له طالبانو سره ورته سویه ولري. د پاکستان لومړی وزیر وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان پوځ وسلوالې ډلې جوړې کړې وې خو اوس یې اړتیا نشته او په پاکستان کې به یې د فعالیت مخه ونیول شي. عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پخواني سره پوځ پر وړاندې د مجاهدینو ډلو ته په نغوت سره وویل دغې ډلې د پاکستان پوځ جوړې کړي او تر بریا وروسته باید هغوی ته د موجودیت اجازه نه وای ورکړل شوی. د نوموړي په وینا دم ګړۍ څه باندې 10,000 دیني مدرسې د پاکستان دولت تر ادارې لاندې فعالیت کوي او په زرګونه ملیشې به بیا زده کړو ته وهڅول شي. ویل کېږي ډیری وسلوالو سخت دریځو ډلو او په ځانګړې توګه طالبانو د پاکستان په دیني مدرسو کې زده کړې کړي دي. د هوا پیژندنې اداره د هیواد په بېلابېلو برخو کې د سیلاوونو د راوتو له امله خبرداری ورکوي. دغه بنسټ زیاتوي په ځینو ولایتونو کې د ورښت کچه له 15 تر 20 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. بلخوا طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی د دغو سیلاوونو له ډېر زیان اوښتو د مخنیوي لپاره تیاری لري. د کندوز پولیسو په دغه ولایت کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. له دغو کسانو 2 د خان آباد او یو بل یې د کندوز ښار د 3 امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو له 3 وسلو سره یو ځای تېره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوي دي. له دې سره سم په تېرو 40 ساعتونو کې د کندوز له بېلابېلو سیمو 6 ماینونه هم کشف او شنډ کړای شوي دي. 3 فرد مسلح به زن داشتن ارتباط با گروه مخالفین توسط مدیریت تروریسم شناسایی و بازداشت کردید که مضمون بازداشت شده تحت تحقیقات ابتدایی پلیس قرار دارد. له دې سره سم 3 کسان په لوګر کې د نشهیي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. دغو کسانو چې څه باندې 6 کیلوګرامه شیشه په کندهار کې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ په پل علم کې نیول شوي دي. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص زیاتوي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. او د بغلان په ښوونځیو کې د چاودونکو توکو په اړه د معلوماتو ورکړې لړۍ تېره ورځ پیل شوه. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند په وینا په دې لړ کې به د بغلان څه باندې 10,000 زده کوونکو ته د چاودونکو توکو په اړه معلوماتي بسې هم ورکړل شي. د بغلان پولیسو همداراز له ټولو بغلان میشتو غوښتي چې د مشکوکو پیښو په لیدو سره پولیسو ته احوال ورکړي څو د خونړیو پیښو مخنیوی وشي. هدف از این است که شاگردانی که در مورد مرمی‌هایی که ناانفجار شده است در هر ساعت وجود دارند هدف ما هم است که شاگردان را راهنمایی کنیم و تمام اینا را سیستمش که شما در بنر می‌بینید تمامش رسمش است که شاگردان از این آگاهی پیدا کنند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امد.